خانجي زمونږ کره مړی ني او غم وي مونږ کره بلکل مړی ني او غم وي مونږ په دې 14-15 سال کې مونږ د خوشحالۍ مخ نه لیدلی 14 کالو شو چې دا سړی د عمان په جیل کې قید دی زما اواز چې چاته رسید الله د رضا دپاره ما سره وکړئ مونږ ډېر کمزوري خلک یو بسم الله الرحمن الرحیم دا رک نیاز علي مالت او چم دی دا د نوخار یو کلی امان کوټ کې یادېږي 14 کالو شو چې دا سړی د عمان په جیل کې قید دی د پسې مور پلار هم سمدستي شو اسې سرسري معلومات د مرګرو نه علمه بیا زم دلنا تا خو راوستو دلته کې لږ مخکې دې وینا ولې نه کوله یاره جي بس دا د پارټیانو کې منډې تړلې د والي کاکا جي بل ورځ ما سره میلاو شو نو ما ته دا خبر وکړه چې یاره دغه رنګ زما ورور دی 14 سالي وشو نو وایي که زموږ داسې سیاسي خلکو سره څو سره کېناستو پاسې وندوي چې یاره که څه وس راسي یا هغوی ته وینا کولي نو زما ذهن ته بیا تاسو رالی ښه دې وکړل چې ودې وې صرف او صرف ستاسو دونه طاقت لګي چې وینا وکړي پټرول CNG ګاډي به زمونږ او در بستاسو وي تر دې مالتې او جی دا نیاز علي تا لیدلی و چې تا بالکل جی دا مونږ سره چې کوم دی هلته کې کرکټې مرکټې م کړي مونږ سره هلته ناست پاست و د پسې دا مور پلار هم نه شو مور پلار بالکل جی د پسې لاړه د یو ینګ ورور هم و هغه هم چې کوم دی هر اختر کې به وي چې ما هغه سره میلاو کوي خو بس غریبي وه ډېره دیم نو لکه عمان ته تګ ډېر وس غواړي نو هغه هم د هغوی د وجې چې کوم دی لاړو او بیا دی مور و هغې به د تصویر ځان ته داسې مخامخ لګولی و د شپې به پکې چې کوم دی خوب کې چاته دې صحیح کوه به یې ورلم راله وایي نیاز علي راغلی دی او هغه به چې ور به یې کولو کوه به نو بس په هغې کې چې کوم دی هغې ته هټ اټیک وشو اړه بیماره شوه هغه هم پکې لاړه چېرته چې مفاد نی لالچ نی څه غوښتنه نی ورکړه راکړه نی صحیح ده د ما نه پېژنم زه دې نه پېژنم صرف او صرف یوه رشته ده ازادي او زما ترمنځ هغه ده انسانیت ته ولې به نه را پیدا کېږي د نیاز علي دا رور هم ولاړ دی خو د سره تړلې نور هم ډېرې درنې رشتې دي چې د نیاز علي د راتګ په تمه دي د دې حال احوال اخلو موږ سره اوسئ تر هغې د محمد عادي در ته موږ ځان وررسو د دې کور هغه ګلاب پسې هغه مالیار مور او پلار هم په حق ور ورسېدل دغه مشره خور ده بسم الله د دې نه اوس کومه نیاز علي ستانه کشر دی او روکیه زمانه کشر دی د دې ټولو وروڼو نه مې کشر دی د دې دواړو نه کشر څونه مودو شتینې دي لیدلي یاره زه یم چې دا یې 19 کال دی که څه هم دی ها 19 کال د پسې دا مور به څه وي مور یې بس دړه بیماره شوه په هغه پسې بل زوی و هغه ورته راپرېوتو په دې سوچونو کې او په دې دغه کې هغه راپرېوتو هغه پکې مړ شو بس هغې سره لیونۍ شوه بیا په هغې پسې بیا منډې ترړې والې دوی سره به یې جنګ کولو تاسو څه نه کوئ او هغه به وایي مورې موږ څه وکړو که څه کېدی نو موږ به وله دا کورونه هم خرڅ کړي وي موږ به وله دا خپل ځانونه خرڅ کړي وي خو څه کېږي نه هغه مور ته مې چا خبره چټه ټیکو لګېدو هغه د هغې نه 1 کال نیم وه هغه د هغې دغه مړه شوه او پلارو او پلار د هغې نه مخکې د دغه رور نه مې پلار مخکې مړ شو زم دې کور نه 3 مړي ولیده ووته زما د دې رور سره یې دیدن ونه شو دا نیاز علي چې راځي تاسو خو به ټول تللی دا ولې دونه غم کوئ په هغې پسې یاره چا خبره چې دا رور مې ورسره یو ځای و دغه داسې لیونې غمونو لیونی کړو چې په ګډو وډو سر شو خپلو پردو لاسونه واخیستو زه په دې کلي کې یم ورسره زه به چې رالم ما به د دې حالات ته نه شو کتې هغې نه غره چې نه راځم چې نی وینم
نیازلي به راشي ښه خورې ښه او دا وخت ستا اواز هغه ته رسي ښه پروګرام وله کوو یا خدای خبر شه را به شي انشاءالله ما ته په خپله د زړه بیماري لګېدلې ده د دې ورونو د لاسه نیازلي ته وایې د ځان خیال ساته وې زر به راځې ښه دا وخت ستا اواز رشي ورته ووایه دغه رور مې یو وخت روټۍ شته او د یو وخت یې نشته واړه واړه بچي دي دونه دونه یو بل په در رغړي دا لا به یې راولي وایه خورې دیوار مې دی خاوند مې دا خفه دی چې شپه ورځ هغه په ټینشن کې او زموږ دا دیوار کې د دې 14 15 15 کال دی ډېره مودې وشوه موږ پسې ټول سم خفه یو خبر پوټې پته هم نه دیږي وایه که نه سبزلي یاره جي چې کومه ناکال رانه دی تللی دی او دا مور پلار رانه تلي دي به دې غمونو مې اړه داسې غلبېل غلبېل کړی دی چې هېڅ چاته نه خپل درد ویلی شم او نه خپل غم ژړلی شم چې هر چاته کښېنم بس زړه له مې مرۍ له مې یو غوټه راشي او هغه هر څه مې په مرۍ کې ونښلي زمونږ د مور به دا تصویر د خپلې مخې ته نیولې او د دې نیازعلي خان ده او هر ټایم به یې ورته که ته زه به راوړې ما به دا تصویر لرې کړو بیا به یې راواغېست او بیا به یې مخې ته کېښو زمونږ پې مجبوري شوه اخري حد دا چې بس د زړه بیماره شوه ډېره مو زغلوله راوزغلوله په ټول هسپتال کې په خپله وګرځېده او په خپله کټ ته وخېته چې سپېږمو ته یې ول هغه اکسیجن چالو کړو بس ایسته ساه یې ورکړه په ټول هسپتال کې په خپله وګرځېده مونږ ډېر غریبانان خلک یو زما د دې ورور 14 سال وشو په دې جیل کې خو زه د مونږ داسې یو چې مونږ زه یو ورځ کور ته راشم او 3 میاشتې په بار تېره کړم نو خپلو بچو له روزي راوړم او هغه زما یو ورځ ونه شي او بیا په سبا له بیا منډې وم که زه یار دوست یم نو زما هغه خبره د خلکو نه هېره شي بیا زه 15-16 میاشتې په بار تېره کړم زما خبره د خلکو نه هېره شي ما سره اوس یو څو ملګرو هیلپ کړی ما تاسو دا پروګرامونه ما کته او زما ډېر خوښېده دا اوس چې راسره د عرب خان ملګری ولاړو ده به راته روزانه وې بېګا یم راته ستا یو پروګرام کولو اواز رسي سبزلي ته نیازلي ته وې زر به راشي خبر ورسره یو دوه وکړه یاره وروره انشاءالله که خیر زه د زړه د کومې نه دا دوستان دا ملګري دا ایوب جان دا ماله ملګرو د دې کلي خلکو راوستی دی او انشاءالله زه کوشش کوم انشاءالله که خیري چې الله پاک به دې راولي او چې کوم ځای ته زما د اواز رسي او زما رونو ته رسي او زما پښتنو رونو ته رسي نو زه هغې ته خواست کوم چې موږ ډېر کمزوري او موږ ډېر غریبانان خلک یو زموږ د ورور سره څه هیلپ وکړه او نور زموږ هېڅ څه وس نشته صرف د الله سرې ته پراته یو بغیر د الله د اسرې نه زموږ څه هېڅ اسره نشته الله در باندې احسان کې قدرمنو نیازعلي د نوخار د سیمې سره تعلق ساتي د دې نمبرات په تاسو ته په دې پروګرام کې ښکاري قدرمنو ډېر منډې تړي د عمان په جیل کې قید نیازعلي 14 کاله نه زیات شو چې پروت دا خور دا رشتہ دار دا ټول ناست قدرمنو او دا تصویر طارق صاحب هم تاسو ته خیر والی او تصویران به هم چلی قدرمنو دی نمبر دے 0311 76 03 145 0311 76 03145 طارق صاحب لکشانته خپل کیمره هم راولا چې د شخص گنجائش پاتې نشي ډیر مانه طارق صاحب خپل موبایل ځان سره کېدا دا چا کمره دا زما د مور کمره وجي پدیزي به ځان تک پدیزي به کټه چولې او په دغه زی او دا تصویر به په دغه ګټ کې لګولې او په دغه کې او دلته پراته وه او دی ته به وی چې تاسو د ورونه مرونه مه خرابوئ هغه به راځي مور به دې مور به مې وي یاره دغه یوسف جان به وي چې زه مې یم چې د مور ګورې ډېر عجیبه غوندې زړه دی ګورې د مور په شان زه وایم چې دا مور څومره خوږ شی دی او د دې دپاره د الواد څومره خوږ شی دی چې زما مور د هغه باندې ړه بیل او سر یې کېښو ښه خورې دا چا کمره تا دلم څه کوېدن کړی و څنګه سپېره کوټله ده روکیا دا خو بس غوجله ده نو دا هغه لم څه کوېدن کړی و کړې وه
د ویل ماله کېده نو کوي زه درځم وایي چې زما به ستړي مشي او واده به زما تیاري چې دله موږ کېده نو کړله چې پیغله جینۍ وه هغې خوارانو موږ ته ډېره کېنوله خو بس هغه بیا وی چې زما هېڅ پته نه لګي مورې بس داسې کار وکړئ چې هغوی له جواب ورکوي هغه خپله غاړه خلاصه کړله او بس بیا دی مو ووایي چې بس داسې کار دی چې موږ نور تاسو ته نشو کتی پیغله ښځه ده موږ ته ناسته ده بس موږ له جواب راکوي چې موږ دا جینۍ چاله ورکړو ستاسو د ژوند کې دومره تکلیفونه دي بس چې هغه جینۍ څنګه د دی جواب ورکړو بس مور مې میاشت کې تو راتو شوه میاشت یې وانړوله مونږ چې د رور له کومه جینۍ کړې وه نو دا وله مونږ ډېره په خوښه او ډېره په مینه او زموږ په خاندان کې زموږ هغه خاندان کې دا سړی زموږ ډېر زیات خوښ و مونږ وله ځکه دا جینۍ کړې وه هغه مونږ سره ډېره پښتو وکړه جینۍ مونږ سره ډېره پښتو وکړه ډېر غیرت یې را سره وکړو مونږ به ورته وی چې تا مونږ سره دا پښتو وکړه که خیري مونږ به تا په سر ګرځوو خو زموږ د رور هېڅ پته ونه لګېده 10 کاله هغوی موږ ته انتظار وکړو د 10 کالو نه پس زموږ هم بیا سترګې ښکته شوې او هغه هم راله راغو خو بیا چې کوم دی زما دا مور چې کوم دی نو په دې باندې دا ډېره خفه وه هغه خلکو ته به یې داسې هغسې مور خو مور یې که نه هغوی به چې تاسو مه راځئ او تاسو دا خبره مه کوئ نیازلي خو به تا ته ډېر جړلي په هغه ورځ باندې چې کله د هر څه ختم شي خانجي زمونږ کره مړی ني او غم وي مونږ کره بلکل مړی ني او غم وي مونږ په دې 14-15 سال کې مونږ د خوشحالۍ مخ نه یې لیدلی مونږ ډېر غریبانان ډېر کمزوري خلک یو زما اواز چې چاته رسید الله د رضا دپاره ما سره وکړئ مونږ ډېر کمزوري خلک یو دا خپرونه همدې سره سرته رسي دا پروګرام همدې سره هم د دې اوښکو سره سرته رسي په دې کې نور د وینا هېڅ پاتې نه دي هر کردار سړی د ځان سره ډېر لرې بوځي